السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو افغانانو، زما سلامونه نیکې لیدې در ورسېږي. زه یو لنډ پیغام تاسو ته لرم. ډېر مې زړه اور اخیستی، ډېر مې زړه سوخت کړی دی چې ایران ولاړېږي زموږ 300 خلک وژني او د ایران سفارت په افغانستان کې دی. د طالبانو د افغانستان واکدارانو، تاسې د امریکې ښکرونه وای مات کړه، تاسې د ایران ښکرونه نسئ ماتولی. دوی ولاړېږي زموږ 300 نفر وژني، باید چې ته یې 600 نفر مړه کړي. ولاړ سئ و دغه د ایران و سفارت ته اور واچوئ، اور ور واچوئ چې ګرده پشکې لولوپسې پاک وسوځي. په دې کې ترک دی، تاجک دی، ازبک دی، هزاره دی، پښتون دی. باید چې دا ټول ولاړ چې مظاهره باندې وکئ. زه په افغانستان کې نه یم، مخامخ ولاړ سئ، مخ پر دغه باندې ایران باندې پر دغه پر عراق باندې ورسئ، پر نیمروز ور واوړئ، د هر څه ورسره ویدرزوئ. دا چې کاره دي چې زموږ افغانان وژني. په ورځ یې لس مړه کړه، ته یې غږ ونه کوئ، 15 یې مړه کړه، ته یې غږ ونه کوئ. اخره ولاړ سو چې دا بې خسو بې کسه دي او وینې له 300 قتل عام یې د پشتي جوړ کوي. ته یې ننګ لرئ، غیرت لرئ که نه لرئ؟ تو خدای ته چې د هلمند د رود اوبه ورکوي، خاورې دې واخلي، تاسې ته په بدل کې وینې درکوي. دا وینه ته یې د ځانه نه بولئ. دا د افغانستان بچیان نه دي، دی په افغانستان کې خاپوړې نه دي کړي. زه خو تباره دا ویډیوګانې ګورم، په ترکیې کې 3000 د افغانانو لښې پیدا شوي دي، یا درګرد په ترکیې قتلیان باندې جوړ کړی دی. هم ایران پاکستان موږ وژني. لږ ډنګ پیدا کوي، غیرت پیدا کوي، په لیاز د خدای. موږ افغانان که ته وایي د خوشتېپې کانال مو جوړ کړی، پلانی مو جوړ کړی، پلانی مو جوړ کړی، که ته چې ښه کار او خدمت وایي، د افغانان ولې تله، ولې د ینان پر اردو کې غر کېدل، ولې ایران وژل، ولې پاکستان وژل، ولې ترکیې وژل، ولې زموږ څه ګناه ده؟ په لیاز د خدای ننګ پیدا کوي، غیرت پیدا کوي، همت پیدا کوي. زه یو ښه ځایم، پوړنی مې پر سر دی. که ننګ و غیرت نه پر سر نه پیدا کوئ، پوړنی پر سر کوئ، بنګړي واچوئ، په لیاز د خدای. دا اروپانیستو خلکو ته وایم، ووځئ لاریونونه وکئ، په لیاز د خدای. ولې موږ مړه سو؟ پر څه باندې مرو؟ هر دولت ته چې موږ ځو، هغه دولت موږ ته شکر راکړی، وژني مو. و افغانستان تیتو پرک شو، افغانستان پاش شو، افغانستان در بدر شو، افغانستان خاک د سر شو. طالب ووایي چې تنازه دې وسم، نور افغانان دې نه وي. ولې طالبه انصاف زړه ته واچوم؟ نو که غیرت و همت وکړه. ایران د 300 نفر چې قتل عام یې جوړ کړي، تاسې ننګ و غیرت نه لرئ. پر میډیا باندې ناست د پروژو خبرې کوئ، او پروژې دې خاورې سي چې ته یې خیال و فخر باندې کوئ. په پروژو کې چې زما اولاد، زما بچیان، زما ورونه کار ونه کړي، زندګي ونه کړي، ځانونه مړه کړه، تاسې ته ننګ و غیرت و تاسې ته یو نوکی غیرت نه درځي، یو نوکی ننګ نه درځي. تاسې ولې داسې کوئ؟ په لیاز د خدای، په لیاز د قرآن ولاړ شئ. که نه ولاړېږئ، بنګړي